تاسو ته هیله ده ویډیو شیر کړئ پرمخ دغه طرف ته چې کوم دوستان دي که په خپل ځای باندې کښېنئ. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنصار والمهاجرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وبسند المتصل منا إلى إمامنا وشيخنا في الحديث والتفسير أبو مسلم القشيري رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق منور شيوخ او علماء په ګډون په داسې یو ستر علمي او منور محفل کې زه ګډون کوم او خپل ځان لپاره په داسې علمي او منور محفل کې خپل ګډون د سعادت او د نیکبختي لویه ذریعه ګڼم. الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو لپاره په دې مجلس کې زمونږ ناسته او د علماو وینا زمونږ د سعادت او د نیکبختي لامل او ذریعه وګرځي. زه نه پوهېږم چې د چمن د غیرتي او مجاهد ولس مینه، د دوی احساسات او د دوی ښه راغلاست څنګه او په کومو ټکو وستایم. ما سره داسې الفاظ نشته، خو په لنډو دا وایم چې د خپلو علماو عزت او درناوی کوئ، دوی ته د قدر او د احترام قایل یاست. الله رب العزت مو سره د خپلو کورنیو عزتمن لره او رب مو په دواړو دارینو کې سرفرازه او سرلوړي لره. درنو حاضرین، نن چې دومره په زرګونو کسان په دې محفل کې راټول شوي او دومره درانه علما او شیوخ راجمع شوي ستاسو تر مخ ناست دي، دا د یوې مدرسې ثمره او د یو مدرسې میوه ده چې د هغوی په سر د فضیلت او د درناوي لنګوټه او لونګۍ ایښودل کیږي. نو مدارس او مساجد
په اسلامي ټولنه کې د اسلام د مقدس دین سترې قلاګانې دي او هغه مراکز دي چې دې ځای نه موږ ته د ایمان درس، د همدغو مراکزو نه موږ ته د توحید درس، د همدغو مراکزو نه موږ ته د عقیدې او د انسانیت درس راکول کېږي. موږ او تاسو وینو په کومه ټولنه کې چې مساجد او مدارس آباد دي، په هغې ټولنه کې ایمانی او جهادي غیرت موجود دی، او په کومه ټولنه کې چې مساجد او مدارس آباد نه دي بلکې ځینې مفاد پرسته خلک یا ځینې سیکولر په دې هڅه کې دي چې د مدرسو دبدبه، د مدرسو ښکلا، د مدرسو عظمت له منځه ویسي، نو بیا په هغه ټولنه کې د هغې خلکو احساس مړ وي چې هر څه لوبې پرې کوي بیا یې کولی شي. همدا وجه ده چې د اسلام او د انسانیت ستر دشمنان چې د هغوی په رأس کې، د هغوی په سر کې یهود او نصارا دي، دا تل په دې هڅه کې دي چې د اسلام دا ستر مراکز، د اسلام دا مضبوطې قلاګانې څنګه له منځه یوسي. خو په دې پوه شي، په خلاصو غوږونو یې واورئ چې مدرسه یې در ختمه کړه، ایمان یې در ختم کړه، چې مدرسه یې در ختمه کړه، غیرت یې در ختم کړه، چې مدرسه یې در ختمه کړه، حیا او عزت یې در نه ختم کړه، چې مدرسه یې در ختمه کړه، ایمانی او جهادي جذبه یې د ستا د زړه راویسته. خو دوی ته زه وایم چې ستاسو مقابله له علماو سره او د مساجدو سره داسې ده لکه چې یو څوک خپل سر د غره سره جنګوي. که څوک سر خپل غره سره جنګوي خو سر به یې ماتېږي، د سر نه به وینې روانېږي، غره ته څه تاوان رسولی شي؟ نو الحمدلله کوم علما چې د دارالعلوم دیوبند اکابرینو په نقش قدم باندې را روان دي، دا هر یو غر دی. کوم مراکز چې د قرآن او د سنت د اشاعت لپاره دوی تاسیس کړي دي، د هغو مدارسو نه او د هغو د دفاع لپاره خپل ځان، خپل مال او د خپل سر نه تیر دي. ډېرې هڅې وشوې، ډېر کوششونه وشو چې زما خوله رابنده کړي. ټول دلته د ویلو نه دي چې زه تاسو ته بیان کړم، خو چې زه ژوندی یم، سا راکې چلیږي، د توحید غږ به زما د خولې نه پورته. کومه ورانه کړه مدرسې، یوه دې ورانه کړه په ځای 5 جوړو، 5 دې ورانه کړې په ځای 20 جوړو، 20 دې ورانه کړې په ځای 100 جوړو.
که د یو عالم را شهید که د هغه عالم هره قطره وینه به په سلګونو علما زیږوي. که د یو طالب را شهید که د هغه طالب د هرې قطرې وینو نه به په سلګونو طلبا را پیدا کړي. معذرت غواړم علما هم ناست ګډ او معذرت غواړم سپي پسې 10 بچي م رواني، شپږم رواني، اتم رواني او روزانه به په زرګونو پسونه او ویزې حلالېږي. خو الله رب العزت د ده په نسل کې کمښت نه دی راوستی. تاسې د سپیو رمه چېرته لیدلي او د دې په زرګونو په 10,000 رمې روانې. وجه څه ده چې دوی قرباني ورکړي. نو هغه ملت چې قرباني ورکړي، هغه ملت چې د الله رب العزت د دین د دفاع لپاره شهادت ورکړي، هغه ملت اسارت او غلامي نه مني او نه نسل کوي. ترکی او خرکی چې څومره علما شهیدان ژوندي یې د خاورو لاندې په نام عالم به د ثواب لپاره په شهادت رسول. نو که په دې مرګونو په دې وژلو باندې علما ختمېدلی، نن به د دې میکرافون نه تاسو ته د چا قال الله او د قال رسول غږ نه پورته کولی. د مدارسو مخالفت په کار نه دی. د اسلام د ستر مرکز د دیوبند او د هغو پیروانو مخالفت په کار نه دی. تاسو خبر یاست چې انګریزانو 14,000 تر 15,000 پورې د دارالعلوم دیوبند علما شهیدان کړل. کم شو؟ کله هم نه. دی علماو قرباني ورکړي او د دوی قرباني به رنګ راوړي او راوړی دی. نو ځکه مخکې له دې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه هجرت وکړي مدینې منورې ته، په مخفي توګه او په پټه یې په مکې مکرمه کې د زید بن ارقم په کور کې مدرسه تاسیس کړه. په هغې مدرسه کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله بندگانو ته په ځانګړې توګه صحابه و کرامو ته د توحید درس ورکوه. په هغې مدرسه کې به د ایمان درس ورکوه. په هغې مدرسه کې به د غیرت درس ورکوه. په هغې مدرسه کې به د جهاد او د مبارزې درس ورکوه. او کله چې د مکې مکرمې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم هجرت کوي مدینې منورې ته، نو چې کله د مسجد نبوي تهداب او بنسټ ږدي، د مسجد نبوي ترڅنګ د صفې په نامه باندې د مدرسې تهداب او بنسټ هم ورسره وي. هغه صفه تر اوسه پورې هم شته، حجاجو کرامو به لیدلي وي. الله دې د ټولو نصیب کړي. په همدې ځای کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپلو پلویانو او صحابه کرامو ته د توحید، د ایمان، د عقیدې او د جهاد درس ورکړ. ګڼ شمېر صحابه کرام د نبي کریم صلی الله علیه وسلم درس ته کېناستل او د هغه دورفشان خبرې د هغوی د مبارکو تر غوږونو رسېدې. علماء کرام ناست، کم طالبان چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ول اکثر په دې کې مسافر ول او د دې ترڅنګ چې مسافر ول فقیر او مسکین هم.
په دې ټکي کې مې پیغام طلباو ته دی، د مدرسې طالبانو ته. قسم درته په الله یادوم چې زحمت ونه باسې والله که ملا شي، چولګې تېرې نه کړې والله که د علم نه څوک ګټه واخلي، چې خوارۍ تېرې نه کړې د الله دین ته والله که خدمت کولی وشي. موږ یو وخت طالبان نو هلته چې موږ اوسېدلو د مردان ساحه وه، هلته به چې کله مړی وشه نو په مړي کې به هغو صابون ورکول، یا به یې صابون ورکوله یا به یې مالګه ورکوله. تاسو یقین په الله وکړئ موږ سره به د صابون پیسې نه وي چې صابون واخلو او خپلې جامې پرې ووینځو. زما یو ملګری و چې کله به یې جامې ووینځلې په تار به یې خپرې کړې، درزونه به یې وچ ول په تشو اوبو کې. ما به ورته وویلې چې دا دې وچې پرېښې دي، ما ته به ویلې چې نمازي شوې نورې څه کوې اخلاص کوې. نو دې جنازې ته به موږ ورغلو، په پاکټ کې به 4 صابونه بند ول، دا به یې راکړل. د بل طرف نه به بیا ورته راغلو، یا به م خولې بدله کړه یا به م رنګ بدل کړه چې یو 4 صابونه نور هم راکړي چې میاشت 2 میاشتې موږ خپلې جامې پرې ووینځو. زما یادېږي د 20 کاله 22 کالو مخکې خبره ده، شنه شنه صابونونه و، د هغو به بیا بوی کوه، ډېر سخت بوی یې کوه، چې په هغو به م جامې ووینځلې، 2 ورځې به م بیا لمر ته اچولې وې چې دا اوس بوی یې ختم شي او موږ یې واغوندو. هغه د ولږې قصې او د ولږې سلسلې به زه درته نه یادوم. زه په یو مسجد کې دیره وم، د هغه مسجد نه چې زه تر مدرسې پورې تلم 1 کلداره کرایه وه، 1 کلداره، ډېر مزل، تقریبا 20-25 کیلومتره مزل و، په 1 روپۍ اخیست. داسې ورځ راغله جناب صمیم صاحب چې ما سره دا 1 روپۍ هم نشته. نو ما سره طالبان دي، شرح تهذیب دی، اصول شاشی دی، میبزی ده، مختصر ده، دا کتابونه وایم ورته. نو ما دا اراده وکړه چې هر وخت کې ترې محروم نشي چې بیا به د تل لپاره په بدبختي کې وي. زه تاسو ته دا وایم چې تل لپاره د خپلې ژبې د الله په ذکر سره لمدې ساتئ، تل لپاره د خپلې ژبې د حق په ویلو سره لمدې ساتئ، تل لپاره د خپلې ژبې په لا اله الا الله سره لمدې ساتئ چې کله تاسې مرئ د ستاسو د مړینې او د وفات په وخت کې به الله رب العزت دا کلمه ستاسو نصیب کړي، د توحید په عقیده به وفات شئ، الله رب العزت به د جنت لارې تاسو لپاره آسانه کړي. او که خدای مه کړه د یو چا ژبه د تل لپاره په دروغو باندې لمدوي، د چا ژبه تل لپاره په غیبت باندې لمدوي، د چا ژبه تل لپاره په شکنځلو او په بدو ویناهو باندې لمدوي، چې کله مري نو هغه ته به د لا اله الا الله کلمه کله ژبې ته راشي. یا الله موږ پر توحید ژوندي لره او په نیکو اعمالو مرګ راکړه، بېشکه چې د ټولو کارونو اعتبار په خاتمې پورې تړلی. یا الله زموږ خاتمه ښه کړه. نو که غواړئ چې د توحید په عقیده باندې وفات شئ، الله رب العزت تاسو لپاره د جنت لارې آسانه کړي، خپل ژبې د الله رب العزت په یاد باندې لمدې وساتئ تر څو چې الله رب العزت زموږ هغه دنیا راته ښایسته کړي. خپلې ژبې له دروغو نه، له غیبت نه، له بدو ویناوو نه بندې وساتئ، داسې نه چې په آخر وخت کې کلمه ستاسو ژبې ته رانشي او د دې پر ځای چې د توحید په عقیده باندې وفات شئ د شرک په عقیده به وفات شوي یئ، بیا به الله رب العزت ته څه ځواب وایئ. همدارنګه د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دی، هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل من مات وهو یعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. څوک چې په داسې حال کې مړ شي
په داسې حال کې وفات شي چې پر دې خبره یقین وي چې له الله رب العزت پرته بل رښتینی معبود نشته، هغه جنت ته داخلیږي. د مړینې په وخت کې دا عقیده ولري چې الله یو دی، د عبادت لایق یوازې الله دی، حقیقي معبود یوازې الله دی. نو که په داسې وخت کې دا وفات شي، چونکه د توحید عقیده ده، الله رب العزت به دا جنت ته بیایي. او د توحید په عقیده باندې به موږ هله وفات کیږو چې خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو او د سنتو په رڼا کې تیر کړو. هغه کسان چې خپل ژوند په خرافاتو کې تیروي، هغه کسان چې خپل ژوند په بدعاتو کې تیروي، هغوی د الله نه وویریږي چې د ژوند په آخرو سلګیو او شیبو کې به د توحید کلمه د دوی نصیب شي او که نه. علامه ابن قیم رحمه الله لیکي د دې کلمې روح او راز دا دی چې الله رب العزت په محبت، عظمت، ویره، هیله او رجوع کولو کې یو وګڼل شي. ستا محبت باید یوازې له الله سره وي، ته باید یوازې له الله نه وویریږي، ستا هیله باید یوازې له الله نه وي، ستا رجوع باید یوازې الله ته وي، ته باید لوی یوازې الله وګڼې. نو راز د دې کلمې، روح د کلمې دا دی که بیا ته مرې، الله رب العزت به تا د توحید په عقیدې باندې وفات کوي او د جنت لارې به تا لپاره آسانه کوي. یعنې دا چې بنده باید له الله رب العزت پرته له بل چا سره محبت ونه کړي او له نورو خلکو سره محبت کولی هم باید د الله رب العزت د محبت تابع وي. بنده باید د الله رب العزت له پرته له بل چا نه ونه ډار شي، له بل چا نه ونه یریږي، بل چا ته هیلهمند نشي، پر بل چا پوره اعتماد ونه کړي. دا کارونه باید یوازې د الله رب العزت لپاره وشي. بنده باید یوازې د هغه په نوم سوګند وکړي، نظر باید یوازې د الله په نوم وشي، رجوع یوازې د هغه خواته پکار ده، اطاعت باید یوازې د هغه وشي، د اجر تمه او د ثواب تمه یوازې له الله نه پکار ده. په مشکلاتو کې باید له الله رب العزت نه مرسته وغوښتل شي. زاری او سجده یوازې د الله حق دی، ذبح یوازې د الله په نوم کیږي او دغه ټول یاد شوي کارونه په یو ټکي کې خلاصه کیږي چې عبادت یې بولي، او د عبادت دغه ټول ډولونه الله رب العزت ته خاص دي. ځکه نو دا ټولې خبرې د لا اله الا الله په مفهوم او په معنا کې داخلي. او که ته په مشکلاتو او په مصائبو کې مړو ته آوازونه کوي یا ژوندیو او پیرانو ته آوازونه کوي، نو تا د الله رب العزت عبادت نه دی کړی. په دې باندې پوه شه او د توحید په عقیده باندې به هم نه وفات کیږي. الله رب العزت دې زموږ مرګ د توحید په عقیده باندې کړي تر څو زموږ رب موږ لپاره د جنت لارې آسانه کړي. هر هغه څوک چې د ځان خیر غواړي او د نیکبختي او خلاصون تمه لري، هغه ته ښایي چې پر دغې کلمې باندې ځان پوه کړي او په ارزښت ورته قایل شي. ځکه د ټولو کارونو دارومدار پر همدغې کلمې دی او د قیامت په ورځ په دې اړه پوښتنه هم کیږي. نو یو شی چې دومره لوی شان او ارزښت ولري، په کار ده چې پر هغې عمل وشي او هدف ورته وویل شي. زه د الله رب العزت نه سوال کوم چې موږ پر دغه مسئله باندې پوه کړي، موږ ته نور رازونه را اوښي او موږ ته عمل پرې را نصیب کړي. او د الله رب العزت نه د دې خبرې پناه غواړم چې موږ د یوازې د دې مسئلې حکایت وکړو او بس په ژبه باندې کلمه دا حکایت کوو، اما په حقیقت او په راز د کلمې باندې نه پوهیږو. الله دې موږ د دې نه وساتي. الله دې موږ د کلمې په حقیقت باندې پوه کړي تر څو چې زموږ مړینه د توحید په عقیده باندې وشي او الله موږ ته د جنت لاره آسانه کړي. الله رب العزت دې زموږ خاتمه په خیر سره وکړي
الله رب العزت دې موږ ته پر ایمان او توحید مرګ راولي او موږ د الله په داسې حال کې وفات کړي چې الله زموږ نه راضي وي. بېشکه چې الله په هر څه باندې قادر دی، الله دا کولی شي. د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه دی. هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: من مات لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه ومن مات یشرک بالله شیئا دخل النار. څوک چې په داسې حال کې له الله تعالی سره مخامخ شي چې هیڅ یو شی الله سره نه وي شریک کړی، هغه به جنت ته داخلیږي. او څوک چې په داسې حال کې له الله رب العزت سره مخ شي چې څه شی ورسره شریک کړی وي، هغه دوزخ ته ننوځي. تاسو ګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د شیئن لفظ راغلی او علما په دې پوهیږي شیئن په سیاق د نفي کې واقع دی، او چې کله نکره په سیاق د نفي کې واقع شي هغه د عموم په معنا راځي. یعنی د حدیث مطلب دا دی چې نوموړی بنده نه شرک اکبر او نه شرک اصغر کوي، ځکه نو جنت ته ځي. دا قاعده ډیره مهمه ده او ځان پرې پوهول پکار دی، او دا له دې امله چې انسان ځینې وخت په دې اړه کمای او زیاتی کوي. الله رب العزت دې موږ د قرآن او د احادیثو پابند کړي تر څو چې د شرک اصغر او د شرک اکبر نه وژغورل شو. په الله قسم چې دا د الله تعالی لوی نعمت او احسان دی چې بنده ته پر خالص توحید مرګ راشي او د الله تعالی سره هیڅ څوک شریک نه کړي. هغه کسان چې خپل ژوند په بدعت کې تیروي او هغه کسان چې توحید او سنت بیانوي د هغو په مقابل کې دریږي او په هغو باندې مختلف نومونه ږدي، هغوی د الله نه وویریږي. تاسو ته مرګ راتلونکی دی چې ژوند په بدعت کې تیروئ، د دې نه وویریږئ چې په آخره کې به د ستاسو د شهادت کلمه هم نصیب نشي، د توحید کلمه به ستاسو نصیب نشي. همدا وجه ده درنو اوریدونکو، څوک چې د توحید په عقیده مړ شي او وفات شي حتما جنت ته ځي. او که څوک په داسې حال کې عمري چې کبیره ګناهونه ترسره کوي، نو دا د الله تعالی خوښه ده چې دا انسان به کی او کې دوزخ ته بیایي. او که څوک د شرک اکبر په عقیده باندې مړ شي، نو هغه کله هم جنت ته نشي داخلیدلی. هغه تل لپاره د الله رب العزت له رحمت څخه محرومیږي او د تل لپاره به په دوزخ او په جهنم کې پروت وي. او څوک چې د شرک اصغر په عقیده باندې مړ شي، نو نیکیو او بدیو ته کتل کیږي. که د بدیو تله یې درنه وه، دوزخ ته به ځي، خو د تل لپاره به هلته نه وي. او که د نیکیو تله یې درنده وه، الله به ورته بښنه کوي. الله غفور او رحیم ذات دی. له دې څخه ښکاري درنو اوریدونکو چې د شرک خطر ډیر لوی دی. هغه څوک تی بچ کیدی شي چې صبر او استقامت ولري او د الله رب العزت مرسته ورسره وي، د هغه له لورې د ستایل شوو خبرو او کارونو لورینه پرې شوي وي او توحید یې په زړه کې ځای نیولی وي. د دې ټولو خبرو څخه زموږ هدف دا دی چې انسان متوجه او ویښ شي او پر دې خبره غور وکړي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او هر وخت دې پر موږ خپل احسان ولوروي او موږ ته دې هدایت وکړي تر څو چې موږ د توحید په عقیده باندې وفات شو. چې کله د توحید په عقیده باندې وفات شوې، الله رب العزت به تا ته د جنت لارې آسانه کړي. او که خدای مکړه په خپل ژوند کې د توحید او د سنت پابند نه و، ژوند په بدعت کې تیریده، نو بیا دا ډیره لرې خبره ده چې داسې انسان دی د توحید په عقیده باندې مړ شي او په آخرت کې دی د الله رب العزت د عذاب نه خلاصي. ځکه داسې انسان ته د جنت لاره نه آسانیږي، نو د جنت لاره چې آسانه نشوه، څنګه به د الله رب العزت د عذاب نه وژغورل شي؟ نور به واورو درنو اوریدونکو، خو د یوې دمې نه وروسته. سپېڅلی کاروان بیا د حجانو د مکې په لور روان دی. له غمه ژاړم خدایه ما ورول، زړګی مې په ګریان دی. له غمه ژاړم خدایه ما ورول،
تللی کاروان بیا د حجانو د مکې په لور روان دی له غمه ژړم خدایه ناور ولې زړګی مې په ګریان دی له غمه مې زړه د یار په هجر کې سوځېږم یک تنها درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ. همدارنګه الله رب العزت هغه چاته د جنت لاره آسانوي چې هغه د نیکیو پر مهال مړ شي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال لا اله الا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنه ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنه ومن تصدق بصدقه ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنه. چا چې د الله تعالی د رضا د ترلاسه کولو لپاره لا اله الا الله وویل او پر همدې خبره خاتمه وشي نو هغه جنت ته داخلیږي. او څوک چې د الله جل وعلا شانه د رضا لپاره په کومه ورځ روژه ونیسي او پر همدې خاتمه وشي هغه جنت ته داخلیږي. او څوک چې د الله رب العزت د رضا لپاره کوم شی صدقه کړي او پر همدې خاتمه وشي نو جنت ته داخلیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې وینا کې د الله تعالی د رضا لپاره څه مطلب؟ له دې څخه مطلب دا دی چې بنده پورته کارونه یوازې د الله د رضا د ترسره کولو په نیت وکړي. که هغه روژه نیسي، که هغه صدقه ورکوي او که لا اله الا الله ووایي د هغه مقصد یوازې د الله رب العزت د رضا ترسره کول وي نو که په دغه اوقاتو کې دا مړ شي الله به جنت ته داخلوي. او د الله رب العزت رضا جنت ته تلل او د هغه دیدار دی. ځکه جنتیان به په خلاصو سترګو الله رب العزت ته ګوري لکه په دنیا کې چې موږ د 14مې شپې سپوږمۍ ته ګورو. که څه هم چې الله تعالی له تشبیه څخه پاک دی او دا خبره یقیني ده چې جنتیان به الله رب العزت په جنت کې ویني. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وینا په دې خبره دلالت کوي چې هر عمل باید په اخلاص او د الله تعالی د رضا د ترلاسه کولو په نیت وشي. او دا چې د عمل د قبلېدو او نه قبلېدو معیار اخلاص دی او بل دا چې د الله تعالی په وړاندې د درجو لوړېدل هم په اخلاص پورې اړه لري. او پر دې خبره پوهېدل پکار دي چې په عمل کې اخلاص پیدا کول ډیر سخت کار دی. خو همدا هغه څه دي چې مقصد او هدف پرې ترلاسه کیږي. ګټه یې لویه او پرېښودل یې هم لوی خطر دی. چې په عمل کې د اخلاص و ګټه لویه د الله به خپل رضا ستا نصیب کړي، جنت ته به داخل کړي، الله به ووینې. او چې په عمل کې اخلاص نه وي هغه عمل مردود دی، په هغه کې شرک خفي دی، الله رب العزت په عذاب کې به ګرفتاره شي. قرآن، سنت او د امت اجماع پر دې خبره متفق دي چې په دینی اعمالو کې اخلاص یو لازمی شرط دی او الله تعالی هم یوازې هغه اعمال قبلوي چې اخلاص پکې وي. همدا وجه ده چې سلف الصالحینو به د خپلو نیتونو په اصلاح کې ډیر کوشش کوه او هغه به تر ټولو قیمتي شی ګڼلو ځکه هغوی په پوره توګه الله تعالی پیژندلی و او د اعمالو په آفتونو هم پوهېدل. هغوی ته عمل کول سخت کار نه ښکاره کېده او سم د لاسه به په کار لاس پورې کوه بلکې هغوی به په دې خبره ځورېدل چې عملونه یې له اخلاصه تش نه وي او باید له هر قسم ریا او دوکې څخه پاک وي، هغه ریا چې د عملونو ثواب له منځه وړي. ځکه نو انسان ته پکار ده چې خپل عملونه د الله رب العزت لپاره خالص کړي او خپل عبادت له ریا او شهرت خوښونې او خپل نیک اعمال خپل وسه پورې له خلکو پټ وساتي. او له همدې امله ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې خپل نیک اعمال پټ ساتلی شي نو دا کار دې وکړي.
پاتې شول هغه کارونه چې ښکاره کول شرعا جایز دي لکه په جمع سره لمونځ کول د الله په لاره کې جهاد کول او داسې نور. نو دا کارونه باید په ښکاره توګه ترسره شي خو دومره ده چې انسان په دې کارونو کې خپل نیت خالص کړي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال لا اله الا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. که عمل کې اخلاص و الله رب العزت به تاسو جنت ته بوزي او که خدای مکړه په عمل کې اخلاص نه وي نو جنت ته تګ بیا ډېر سخت دی. نو څوک چې خپل خیر غواړي او د الله رب العزت له عذاب څخه د خلاصون تمه لري هغه ته پکار ده چې په خپلو ټولو خبرو او کارونو کې اخلاص پیدا کړي تر دې چې اخلاص یې په خوی بدل شي او ټول هغه شیان او خبرې له زړه څخه ووځي چې د اخلاص سره ټکر کې واقع کیږي او په دې سره به لوی اجر او لوړې درجې ترلاسه کړي. او که خدای مکړه موږ منځونه هم کوو د منځونو ترڅنګ روجې هم نیسو صدقات او خیرات هم کوو یا علما دي خطبا دي بلونکي دي دعوت کوي درس او تدریس کوي خو په خپلو کارونو کې اخلاص نه لري صداقت نه لري د دوی دا کړنې او بلنې به کم اثر هم ونه لري کمه ګټه به دوی ته هم ونه رسیږي او په آخرت کې به د الله په حضور کې سخت مسئول هم وي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل انک لن تخلف فتعمل عملا صالحا الا ازددت به درجة ورفعه. ته چې کوم کار د الله تعالی د رضا لپاره ترسره کوي نو الله تعالی به هم ستا درجې پې لوړې کړي او خیر به در په نصیب کړي. او دا تجربې هم ثابته کړې. تاسو به درنو اوریدونکو په خپلو سترګو هم لیدلی اوسیږي چې کومه کار د الله رب العزت د رضا لپاره ترسره کیږي په هغه باندې الله رب العزت د انسان درجې پورته کوي الله رب العزت ترې راضي کیږي الله خیر ور پر نصیب کوي. او کومه کار چې په هغه کې اخلاص نه وي هغه د الله رب العزت د رضا لپاره نه ترسره کیږي هغه پایداره نه وي په هغه باندې انسان نشي پورته کیدلی او کله تاثیرات مثبت تاثیرات هم نه لري. الله تعالی دې موږ هم د هغو خلکو په څیر کړي چا چې خپل عملونه د الله رب العزت لپاره خالص کړي او په نیک عمل خاتمه شوې ده. نو درنو اوریدونکو د توحید په عقیده باندې مړینه او د توحید په عقیده باندې وفات کیدل هغه څه دي چې په هغه باندې الله رب العزت موږ ته د جنت لارې آسانوي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. د چا چې وروستۍ خبره لا اله الا الله وي جنت ته به داخل شي. همدارنګه درنو اوریدونکو څوک چې د نیکیو پر مهال باندې مړي په داسې حال کې وفات کیږي چې هغه د نیکو اعمالو د ترسره کولو په وخت کې مصروفه وي الله رب العزت به جنت ته داخل کړي الله رب العزت به د جنت لارې ورته آسانه کړي. نو راځئ د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د نړۍ نیکمرغه ښځه. که زموږ خویندې غواړي چې په نړۍ کې نیکمرغه شي په آخرت کې الله رب العزت دوی جنت کې داخلې کړي نو د خپلو خاوندانو حقوقو ته دې متوجه شي او په هر وخت کې دې د خپل خاوندانو خدمت وکړي. د الله رب العزت تقدیر ته غاړه ایښودونکی او د هغه خوښ بنده حضرت ایوب علیه السلام د ځان مال او بدن له پلوه له ازمیښت سره مخ شو ان تر دې چې په بدن کې له زړه پرته د ستنې د سر هومرې ځای هم روغ پاتې نه شو او په دنیا کې ورته داسې شی پاتې نه و چې د ناروغتیا په حال کې ترې ګټه واخلي. خو یوازې ښځې یې پر الله تعالی د ایمان له امله له ده سره خپله مینه وساتله نو د ده لپاره به یې مزدوران نیول ده ته به یې خواړه ورکول او تر 18 کلونو پورې ورته خدمت کاوه. سبا او بیګا به ترې نه جلا کېده او نه به بېلېدله. کله چې حال سخت شو
ناروغي یې اوږده شوه او د هغه تقدیر وخت پوره شه نو الله ته په زاریو شه او په دې غږ یې خپل رب را اوبله ربي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ای زما پروردګاره ما ته مصیبت رسېدلی دی او ته تر ټولو رحم کوونکی نو الله تعالی ورله دعا قبوله کړه نو امر یې ورته وکړه چې له خپله ځایه پاڅېږي او په خپله پښه ځمکه ووهي چې کله ایوب علیه الصلاة والسلام دغه کار وکړه نو الله رب العزت ورته چینه راوویسته او په هغې کې د غسل کولو امر الله ورته وکړه کله چې حضرت ایوب علیه الصلاة والسلام په هغې چینه کې غسل وکړه نو له بدن نه یې ټول تکلیفونه ختم شول بیا الله رب العزت ورته امر وکړه چې بل ځای پښه ووهي نو هلته هم الله رب العزت چینه رابرسېره کړه او الله ورته امر وکړه چې له دې څخه اوبه وڅښه کله چې حضرت ایوب علیه الصلاة والسلام اوبه وڅښلې نو له باطني بدن څخه یې هم ټول تکلیفونه ختم شول او دا ټولې د صبر میوې وې انسان کله په خبرو پښیمانه شي خو په چوپ کېدو هیڅکله نه پښیمانه کیږي نو زموږ خویندې هم که د خپلو خاوندانو د ستونزو او د تکلیفونو په وخت کې د هغوی خدمت وکړي او د هغو په تکلیف باندې دوی صبر وکړي الله رب العزت به دوی د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځوي او که بدې خبرې کوي د هغه نه بیا چوپ کېناستل دوی لپاره ډیر بهتره دي او تل لپاره دې زموږ خویندې مرګ په خپلو سترګو کې ویني ځکه مرګ یو ورځ نه یو ورځ دوی ته راتلونکی دی نو په دنیا کې د هغه عملونه وکړي چې الله رب العزت هغه مرګ او د قبر حالت په دوی باندې آسانه کړي ګرانې خورې ته پوهیږې چې په نه ختمېدونکي سفر تلونکې تا د سفر لپاره څه تیاری کړی دی په قبر کې د نااشناوالي ختمولو لپاره دې له دې ختمېدونکي دنیا نه د نیک عمل کومه توکه له ځان سره تیاره کړې ده څو کلنه یې څومره به نوره ژوندی یې ته نه پوهیږې چې هر پایل لري او د دې دنیا پای جنت یا دوزخ دی تا فکر کړی چې کله ستا نه د ساه ویستلو لپاره له آسمان څخه ملائک راکوز شي او ته همداسې غافلی تا د خپل ژوند د وروستنۍ ورځ په اړه فکر کړی چې په کومه ورځ له کور بچیو دوستانو او ملګرو څخه جدا کیږي مرګ ګوره له خپلو سختیو چپو او غمونو سره راځي مرګ را روان دی کله چې ستا له بدن څخه روح لاړ شي نو د نورو مړو په څیر به د لمبازای ته وړل کیږي غسل او کفن به درکول کیږي د لمانځه لپاره به دې جنازهګاه ته وړي او تر دې وروسته به دې خلک په اوږو پورته کوي چیرته قبر ته به دې وړي چې هغه د آخرت لومړنی کور دی او ستا لپاره به دغه قبر یا د جنت باغچه وي او یا به د جهنم یوه کنده وي خپل سر ښکته کول د ځان لپاره درس وګرځوه مرګ ته متوجه اوسه هغه عملونه په دنیا کې وکړه چې الله رب العزت ستا نه راضي شي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په ویناو عمل وکړه چې الله درنه راضي شي او ستا قبر الله رب العزت یو باغ د باغونو د جنت نه وګرځوي په نړۍ کې به هم نیکبخته شي او په آخرت کې به الله جنت ته بوځي او که خدای مکړه ژوند دې په غفلت کې تیر شه د الله حکمونو ته متوجه نه وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا دې وانه اورېدلې خپل عمل خپل کردار خپل جامه دې د الله او د الله د رسول د وینا مطابق جوړه نه کړه نو بیا به خدای مکړه قبر تا لپاره د جهنم د کندو نه یوه کنده وي نه راشئ خویندو اوس نه الله ته متوجه شئ د الله حکمونو او د الله اوامرو ته غاړه کیدئ چې د نړۍ نیکبخته ښځې وګرځئ همدارنګه ګرانو خویندو که غواړئ چې نیکبختي او نیکمرغي لاسته راوړئ نو د الله حکمونو او د الله اوامرو ته غاړه کیدئ د کافرو ښځو سره د بېدینو ښځو سره په جامه کې په اخلاق کې په وینا کې مشابهت او ورتوالی مه کوئ ګرانې خورې د کافرو او بې حیا ښځو له ورتوالي څخه ځان وساته ځکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال الله رب العزت پر هغو سړیو لعنت کړی چې ځانونه لکه د ښځو جوړوي او په هغه ښځو هم لعنت کړی چې ځان د سړیو په څیر جوړوي په کوم شي چې الله خفه کیږي له هغې ځان وساته لکه له هغه شیانو نه چې په حدیثونو کې منع راغلې ده
لکه د سړیو په شان ځان کول، له پردي سړي سره یوازې کیدل، له نامحرمه خلکو سره سفر کول، حیا ختمول، غټې څادرې غورځول او الله ایرول. دغه ټول کارونه زړه خرابوي، سینه تنګوي او په دنیا او آخرت کې تور تمونه را پیدا کوي او دغه کارونه په مسلمانو ښځو کې ډیر خواره شوي دي. الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي. دا دعا وکړئ: ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. ای الله موږ ته په کارونو کې زیاتی او ګناهونه وبخښه. نن ورځ د نارینه او د ښځې ترمنځ په جامه کې کم توپیر نه لیدل کیږي. ښځې لاړې د نارینهو جامې واغوستې او نارینه لاړل د ښځو جامې واغوستې او حال دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دواړو باندې لعنت ویلی. نه ګرانو خویندو درنو ورونو، راشئ د الله پیغام واورئ، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ارشادات واورئ. الله رب العزت به عزت درکړي، د الله د لعنت نه به بچ شئ، د الله د رحمت مستحق او وړ به وګرځئ. همدارنګه ګرانو خویندو، که غواړئ چې نیکمرغي لاسته راوړئ، نیکبخته شئ، الله عزت درکړي، د خپل خاوندانو ناشکري مه کوئ. هارون رشید له نخاس نه د خزران په نامه یوه وینځه واخیسته. هغه وینځه یې ازاده کړه، امرونه یې ورله تنفیذ کړل او د هغې له مور او پلار سره د دغه وخت د یو څه مشري په اړه تړون هارون رشید وکړ. نو دغه وینځه به چې کله غصه شوه، خپل خاوند ته به یې مخامخ ویل: ما رأیت منک خیرا قطو، ما خو کله هم له تا نه خیر ونه لید. د اکثرو ښځو د عادت دی. د همدې په څیر د برمکیه په نامه یوه بله وینځه هم وه، دا به هم اخیستل کېده او خرڅېده چې په دې لړ کې معتمد بن عماد د مغرب له پاچایانو و هغه واخیسته او آزاده یې کړه او څه قدرې اختیار یې هم ورکړ. خو دې وینځې به چې کله نور نجونې ولیدې چې په خټو کې لوبې کوي، تیر وخت ته به یې شوق پیدا شه او غوښتل به یې چې د همدوی په څیر په خټو کې ولوبېږي. نو د دې لپاره یې د خټو په څیر خوشبویي راوغوښته او په هغې کې لوبې کولې. خو بیا چې به هم کله غصه شوه، ویل به یې خپل خاوند ته: انی لم ارى منک خیرا قط، ما خو له تا کله هم خیر ونه لید. نو خاوند به یې ورته په مسکا شو او ورته به وویل چې د خټو په ورځ مې هم در سره ښه نه دي کړي. نو هغه به یې خجالته کړه او غلې به شوه. د ښځو طبیعت دا دی چې د خطایي او کمی په وخت کې ترې ټول ښه هیر وي. له همدې امله په یو حدیث کې راغلی دی، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: یا معشر النساء تصدقنا فانی رأیتکن اکثر اهل النار. رسول الله وایي: ای د ښځو ډلې صدقې وکړئ، ځکه ما تاسې په اور کې ډېرې ولیدئ. ښځو پوښتنه وکړه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه: و بما یا رسول الله، ای د الله رسوله زموږ ګناه څه ده چې تا ډېرې موږ په اور کې ولیدلو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویلې چې تاسو ډېر زر لعنتونه وایئ، تعنونه ډېر وایئ او د خاوندانو شکر نه کوئ، ناشکري کوئ. دا عادتونه زموږ په خویندو کې شته. زموږ خویندې دې نه خفه کیږي، بلکې دا عادتونه چې په چا کې موجود وي، هغوی د خپل ځانونه اصلاح کړي چې الله عزت ورکړي، الله یې نیکبخته کړي. خاوند غریب خو ورځ ته بېګا کار او زحمت وباسي، خو کله به ښه راوړي او کله خرابه، هغې سره صبر وکړه، په هغې باندې قناعت وکړه، په چا باندې لعنتونه مه وایه، چا باندې طعنونه مه وایه او د خپل خاوند ناشکري مه کوه. همدارنګې په بل ځای کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اوریت النار فاذا اکثر اهلها النساء لانهن یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الظهر ثم رأت منك شیئا قالت ما رأیت منك خیرا قط. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: ما ته په اور کې ښځې ډېرې وښودل شوې، ځکه دوی د خاوند شکر نه وباسي، د ښېګړې ناشکري کوي. که له یوې سره ټول عمر ښه وکړي، خو یوه ورځ در څخه لږ تکلیف عمومي، نو وایي ما خو کله هم د تا نه ښه ونه لیدل، د تا نه مې خیر ونه لیدل. نه ګرانو خویندو، راشئ د الله پیغام واورئ، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه احادیث واورئ. که کومه بد فعل یا بد عمل یا بد عادت په تاسو کې وي، د دې حدیث په اورېدلو باندې هغه پرېږدئ چې تاسو نیکمرغه او نیکبخته شئ.
او که خدای مکړه تاسو طعنونه وایئ لعنتونه وایئ د خپل خاوندانو ناشکري کوئ نو تاسو بیا نیکبخته نه بلکې بدبخته یاستئ ځان نه کامیابې ښځې جوړې کړئ ځکه د کامیابې ښځې لپاره دعاګانې کیږي خاوند یې ښه ستایي ګاونډیان ورسره مینه کوي او دوستان یې درناوی کوي او هغه ښځه چې نیکه نه وي د هغې لپاره تل خیرې او بددعایي کیږي خاوند یې ښه نه ستایي او ګاونډیان ورسره مینه نه کوي او هیڅ دوستان د هغه درناوی نه کوي بلکه تل لپاره د هغوی بې عزت کوي نه ګرانو خویندو د دنیا په لنډ ژوند باندې مه دوکه کیږئ محدود ژوند دی لنډ ژوند دی مرګ موږ او تاسو ته په انتظار کې دی یو ورځ به مرګ موږ ته رارسیږي الله ته به ودرېږو بیا به موږ او تاسو سره داسې عمل نه وي چې الله ته یې وړاندې کړو او د الله عذاب نه پې خلاص شو راشه مخکې د دې دی چې هر څه بد کړي اوس توبه وباسه الله ډیر غفور ذات دی الله ډیر رحیم ذات دی الله به ستا دعا او ستا توبه قبلوي که دې عمل سم نه و عمل دې سم که اخلاق دې سم نه و اخلاق دې سم که بې نمازي باندې اخته وي اوس مونږ ګزاره شه که مخکې له دې دې غیبتونه کول تانونه دې ویل لعنتونه دې ویل غیبت او تهمت دې کو اوس راشه الله ته منقاده شه د ټولو بدو عملونو نه توبه وباسه که مخکې دې جامه د مسلمانې ښځې جامه نه وه بلکې د کافرو ښځو په شان دې جامه وه اوس راشه الله ته توبه وباسه جامه دې د اسلام جامه که د الله د کلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو موافق دې جامه تیاره کړه الله به دې نیکبخته وګرځوي الله به دې جنت ته بوځي الله رب العزت دې زموږ په خویندو او په میندو باندې رحم وکړي تر څو چې دوی د نړۍ نیکبخته ښځې وګرځي او الله یې جنت ته بوځي په همدې هیله نور به واورو قدرمن اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته کرزا غواړي د خپل رب پروردګاره ومؤمنو پششان واوري د ژوند لاره ومؤمنو پششان واوري د ژوند لاره کرزا غواړي د خپل رب پروردګاره ومؤمنو پششان واوري د ژوند لاره قدرمن اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ زموږ خویندې دې خپل روحونو ته د خپل بدن نه ډیره پاملرنه وکړي خپل بدنونه خو په ښایسته جامو ښایسته کوئ خو خپل روح د الله په یاد باندې د الله په ذکر باندې د الله په طاعت باندې ښایسته کړئ عمر بن عبدالعزیز د خپلې پاچاهي په وخت کې په 8 روپو د یو څادر په اخیستلو امر وکړ نو خادمانو ورته هغه څادر واخیسته او عمر بن عبدالعزیز ته یې راوړ کله چې عمر بن عبدالعزیز په دې څادر باندې لاس کیښود ویل چې دا څادر څومره نرم او څومره ښکلی دی چا چې راوړی و هغه وخندل نو عمر بن عبدالعزیز ترې وپوښتل چې ولې دې وخندل هغه سړي ورته ویل چې امیر المؤمنین تا تر خلافت له مخه ماته ویلي و چې زما لپاره یو د مشکڼو څادر په 10 روپۍ واخله هغه څادر ما تا ته په 10 روپیو واخیست تا پرې لاس کیښود نو ودې ویل چې دا څومره زیږ دی او نن د 8 روپیو څادر نرم بولي او وایي چې دا ښکلی او ډیر نرم دی عمر بن عبدالعزیز ورته وویل زه ګمان نه کوم چې یو کس په 10 روپۍ څادر واخلي او بیا دې هغه له الله نه وویریږي بیا یې وویل زما نفس لوړو مرتبو ته ډیر شوقمند دی چې یوه مرتبه ترلاسه کړم نو تر هغې لوړې مرتبې ته مې زړه کیږي امارت مې ترلاسه که نو خلافت ته مې شوق وشو چې خلافت مې ترلاسه که نو اوس مې زړه له دې نه هم لوړې مرتبې ته کیږي چې جنت دی نو ځکه وایم چې دا څادر نرم او ښکلی دی چې الله ماته جنت راکړي زموږ خویندې خو په 10,000 یا په 15,000 یا د دې نه کم زیات جامې اخلي دې ته خو متوجه دي خو دې ته کله هم توجه ونه کړه چې د خپل روح د الله په یاد او د الله په ذکر باندې څنګه تازه کړو چې الله موږ ته جنت راکړي تل لپاره موږ د نفس په غذا کې کوشش کوو د نفس په خوړو کې کوشش کوو څه خواهشات چې لرو هغه پوره کوو خو کله موږ خپل روح ته خواړه ورنه کړل چې د الله په یاد باندې او د الله په ذکر باندې د خپل روحونه تقویت کړو چې الله موږ ته جنت راکړي هغه څوک چې ډیر ارمانونه کوي هغه ډیر مصیبتونه ویني ارمانونه پرېږده دا نن ورځ کې کوشش وکړه خپل رب د خپل ځان نه راضي کړه
ام الله رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو ځل زه ناروغه وم نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مې پوښتنې ته راغی او راته وفرمیل ام الله ستا لپاره زیری دی هغه دا چې ناروغي د مسلمانانو ګناهونه رژوي لکه چې اور له سپینو زرو څخه خیری او ګرد پاکوي همدارنګې ناروغي د مسلمان له بدن نه ګناهونه پاکوي د دې معنا دا نه ده چې ناروغي ګناهونه رژوي نو انسان به روغ ځان ناروغه کوي یا به په ځان کې د ناروغي مکروبونه جراثیم پیدا کوي او داري و درمل به نه کاروي بلکې انسان ته د روغتیا لټون او د ناروغي درمل لټول پکار دي خو که ناروغ شي نو د درملو تر څنګ په خپله ناروغي صبر او د الله نه یې د غوره بدلې تمه پکار ده چې د دې ناروغي له امله به مې په عملنامه کې نیکي لیکل کیږي همداراز ښځې باید د خپلو خپلوانو خاوند او د بچیو په بېلتانه صبر وکړي یعنی که په دوی کې څوک مړه شي نو ښځې ته صبر پکار دی ځکه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي که د چا خپل خپلوان مړ شي او دا پرې د صبر تر څنګ له الله رب العزت نه د ثواب تمه ولري نو الله دغسې بنده ته د جنت نه پرته د بل ځای په ورکولو نه راضي کیږي یعنی الله به جنت ته بیایي که د کمې ښځې خاوند مړ شي نو دا څه نوې خبر نه ده ځکه چې خلک همدغسې مري الله انسان د مرګ لپاره پیدا کړی دی نو له دې امله ښځې باید په دغسې وخت کې بېواکه نه شي هسې نه چې خاوند خو یې مړ دی او الله هم ترې خفه شي ځکه د خاوند مرګ دومره لویه خبره نه ده خو که الله له چا نه خفه شي دا ډېره لویه خبره ده که یو څوک د خپل خاوند او زوی په مړینه صبر وکړي او دا ووایي چې الله زما خالق دی نو الله فرمایي چې دغه زما بنده دی او د نورو خلکو په پرتله زه د خپل بنده ډېر حقدار یم د یو شاعر وینا ده وما المال والاهلون الا ودائع ولا بد یوما ان ترد الودایع دا مال ښځې او بچي له موږ سره د امانت په توګه دي چې یو ورځ به یې بیرته وسپارو نو ډیر ارمانونه مه کوه چې الله به در باندې ډیر مصیبتونه راولي که کم مصیبت په تا باندې راځي په هغې باندې صبر وکړه او د الله رب العزت نه یې نیکه بدله وغواړه همدارنګه که زموږ خویندې غواړي چې هغه په نړۍ کې نیکمرغه شي نیکمرغي او نیکبختي لاسته راوړي الله یې جنت ته بوځي نو هغوی دې د الله په مخلوق باندې رحم وکړي تر څو چې الله په دوی رحم وکړي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې پر بچیو د مور شفقت روښانه دی او مور د شفقت او لورینې بیلګه او د پیرزوینې یوه داسې سرچینه ده چې خپل بچي پرې خړوبوي ځان وږی ساتي خو خپل بچي مړوي د مور د مینې او پیرزوینې په اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې حدیث ته ځیر شئ نو تاسې ته به د مور مینه معلومه شي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما یو غلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راوست په داسې حال کې چې له نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره څه وینځې ناستې وې یوه وینځه پاڅېده لږ په څنګ شوه خپل بچي ته شیدې ورکولې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې څه فکر کوئ دغه ښځه خپل بچی اور ته غورځولی شي صحابه و کرامو رضی الله عنهم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړه قسم په الله که دغسې وکړی شي یعنې کله به هم خپل